عزیزانو ابتدا د انسانیت چې څه وخت کې کېدا او الله پاک دا اراده وکړه چې زه انسان جوړوم، نو د آدم علیه السلام د لاش خنبیر چې دی دا د څلورو څیزونو نه جوړ دی: خاوره، اوبه، هوا او اور. په دې څه دلیل دی چې د خاورې نه جوړ دی لاش د انسان؟ قرآن په دلیل دی چې منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناکم، دې ځمکې نه مې پیدا کړي، وفيها نعيدكم او دې ځمکې د منبیا لېږم چې سره دې اسمان ته رسي بل ځای ته تللی شي د مرګ نه رستو. کوم ځای ته ځي؟ ومنها نخرجكم او دغه ځمکې نه بم بیا راوباسم، جوړ کړي تیار کړي او ځان ته بم پیش کړي. کم خوا به تخت زبا مړی وکما او به تختم په باړه کې بکینم، جمرود کې بکینم، قبایلو کې بکینم، حکومت به مې نشي نیولای. هلته به کوم خوا تخت ته به دا ووایې چې یقول الانسان این المفر، چرته د تختې ځای شته چې زه وتښتم؟ چرته وتښتم؟ آواز به وشي چې کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. تختې ځای چرته شي؟ لار دې کوم خوا ده؟ اس لار نشته چې ته به پې وتښتې. کلا لا وزر، نن د تختې لار نشته. د تختې لار که ده هغه کوم طرف ته ده؟ الى ربك يومئذ المستقر. صرف د الله طرف ته د تختې لار ده، بل خوا نشته. زما عزیزان اوس دغه وخت کې به زیات خراب حشر د چای چې دا ټولې لارې در باندې بند شوې او دغه یو لار ده چې ته به ورته ولاړې. په دغه وخت کې به خراب حشر د چای، خراب انجام به د چای، بیړه به د چا غر کوي او تبا به سوکي. تبا او غرق او هلاک به په دغه ورځ باندې صرف هغه سړی چا چې د دنیا ژوند په دې کې تیر کړی چې زه د خدای په ټوله خدایي کې د دې زنه خراب خطرناک ټکی بل نشته. دې زه ټکي ته تاسو وګورئ. که خیال وکئ بعضې وخت کې مونږ خبرو کې دا وایو چې کینا چا سره خبرې کوي؟
داسې وایي که نه وایي؟ په دې کلو کې تاسو خو د کلو یې ملک صاحب ناست دي، خان صاحب ناست دي، یو سړی خبره چېرته غلط کړي، کېنه د چا مخکې خبرې کې لګیا داسې وایي که نه وایي؟ دا چې وی چې د چا مخکې خبرې کې د پلار او د نیکه کور وران شو. د بیړه تباه شوه. لکه چې په یو ټکي الله پاک د شیطان بیړه تباه کړې ده. شیطان څه پیدایشي شیطان نو، شیطان معلم الملکوتو، ملائکو له په ټال باندې سبق خود چې ور رسیدې به نه شو نو په ټال باندې به داسې تلو راتلو سبق به ملائکو ته خود. ده معلم الملکوتو، دومره لوی مقام. شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو، شپږ لکه کاله. یو ځای داسې نو چې د تندي نه نو ویسته، یو ځای چې د آدم علیه السلام څه وخت کې لاش تیار شو، نو د په ملائکو کې ولاړ. نو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، الله وی ما ویل ملائکو ته چې اسجدوا لآدم، د آدم ته سجده وکړي. فسجدوا، ټول ملائک ورته په سجده پریوت. اوس زمونږ د عمل د هر جنجال او د هر فتنې شکار. چا پوښتنه وکړه چې د الله نه سوا بل چاته سجده خو جایز نه ده؟ نو آدم علیه السلام ته ولې ملائکو سجده وکړه؟ اوس مولاګي غوندې به هغه به دا سوال وکړي. نو د الله نه سوا بل چاته سجده روا ځکه نه ده چې هلته د الله حکم نشته. دلته خدا الله حکم، دلته نه سجده کول کفرو. په دې خبره پوهیږئ؟ غیر الله ته د الله حکم نشته او آدم ته د الله اذ قلنا للملائکه اسجدوا، پریوزئ ورته په سجده. چاته؟ لآدم. نو فسجدوا، شیطان ولاړ پاتې هغه ونکړه. تپوس ته وشو چې تا ولې سجده ونکړه؟ اذ قلنا، څه وخت چې ما تا ته وویلې تا ولې سجده ونکړه؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، ما چې تا ته امر وکړو چې سجده وکړه ولې دې ونه کړه؟ نو شیطان په جواب کې ورته څه وایي چې قال انا، زه او دته سجده کول. خلقتني من نار وخلقته من طين، زه دې د اور نه پیدا کړم چې پاک شی دی او دې د خټې نه پیدا کړی، نو زه خټې ته سجده وکړم خدای ته وایي. الله ورته وی تا دا زما په مخ کې انا ولي وي، دا زه دې ولي وي، ولي
فاخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزا زما د رحمتونو جنتونو نا تر قیامت پورې ملانتی او تبا کړي. په یو ټکی چې انا نو ګور ډېر خیال کو، ډېر خیال وو. اوس داروجی نیسي نو دروجو ټیپر په خلکو مخ خرڅوي. څه پوه شو چې کور کې یا په ښځه نیغ نیغ کېږي چې روژه مې ده، یا په زوی نیغ نیغ کېږي، یا په بل چا بهر خلکو باندې نیغ نیغ کېږي چې شیخ سنت صاحب روژه نیولې ده. په آرام کښېنئ. دا ستاسو منځونه، دا ستاسو روجې، دا ستاسو تراویح، دا هر څه به په قیامت کې په دې مخ در وویشتې شي، په دې مخ رک شه وړه. جی ما منځونه کړي دي، دا زما خبره نه ده، زما د کور خبره نه ده، دا د پیغمبر خبره ده. منځونه مې تا منځونه دې دپاره کول چې خلک راته ښه سړی ووایي. ټیک شو؟ تا منځونه څه دپاره کول چې خلک راته ښه سړی. بجلیګر ملا به پیش تا څه کړي دي ملا صاحب؟ جی ما به تقریرونه کول، جلسې به مې کولې، دا چل به مې کول، غوړې زیړې خبرې به مې کولې. زما د هر څه به م زما په دا مخ راوویشتې شي چې تا دې دپاره نه کول تقریرونه او وعظونه چې خدای پې راضي شي، تا دې دپاره کول چې خلک راته لوی ملا ووایي، خلق راته ښه مقرر ووایي، ښه واعظ راته ووایي. بدل دنیا کې خلاص شوی دی، آخرت کې څه نشته. زما په خبره پوهېږئ؟ آخرت کې څه نشته. دا هر څه به په دې مخ در وویشتې شي. معامله عزیزانو هغه د ظاهري عمل نه ده، معامله د زړه ده. چا دا مونځ ستا په زړه کې په کومه اراده کړی دی، دا روژه تا په زړه کې په کومه اراده نیولې ده. که هغه د زړه اراده ستا د روژې متعلق واقعي د خدای رضا وي، نو خبر اجر څه دی؟ اجر څه دی؟ د روژهدار سړي د خوله کې ماسپښین نه پس، غرمې نه پس وږمه غوندې پیدا شي، سوړ بوی غوندې په دې خوله کې پیدا شي. کیږي که نه کیږي؟ اوس د دې بوی څومره خراب شی دی، خولې نه چې بوی راځي دا څومره خراب شی دی. لیکن خدای څه وایي؟ ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روژهدار سړي د روژې اغاز وږمه چې ده، الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده. کومه روژه چې هغه خدای د پاره وي او واقعي د الله د یری وي، نو د هغې هغه وږمه د خولې الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده. یا الله داسې به څوک وایي؟ توبه نو زما عزیزان چې
معامله هغه دړه ده چې ستا اړه کې د دې روژې متعلق څه دي، د دې مونځ متعلق څه دي، بل د دې نیک عمل متعلق ستا پړه کې څه دي. نو سزا او جزا دا ټوله به الله پاک دړه په ارادو باندې تقسیموي او دړه ارادي هغه راز د الله نه سوا بل چاته پته نه باغې صرف خدای قادر. نو یو دې ټکی نه ځان خلاص ساتي چې زه دا ډېر خطرناک ټکی په پاکستان کې در تخکاره مثالونه وخه. په دې خو پوه شوي چې زه ټکی ډېر خطرناک دی. ټیک بوټو صاحب خدای دې اوس ورته معافي وکړي، هغه یو ټکی کړی و چې مای میجارټي زما اکثریت थे और ये कुर्सी बड़ी मजबूत है. वेली هغه کورسای وسمشته هغه میجارټي وسمشته او د دا انجام څه شو؟ د دسه انجام شو د پانسای په دارو خطو کنه کورسای مو ا مضبوطه چې دې په غاویرو او هغه میجارټي مو وسمشته هغه کټه سری چا ولا ځان مړ نکو د دا انجام څه شو؟ عزیزانو غرور با نه په دولت کې نه په مټو کې نه په اقتدار کې، د غرور ذات صرف یو د خدای ذات ته بنده بچي او دغه غرور بچي. تاسو انجام وکړ اټکه اوس نواز شریف کړي چې مای منډیټ ددا انجام بم در تخیم که ژوندي وي په دې منبر ناست دام د غرور ټکی دی. هغه منډیټ موجود دی په کم چې دی غاویر دی ملک ته د تباہی په لار روان دی کنه دی روان؟ ها جی ملک ته د تباہی په لار روان دی. ا منډیټ موجود دی. اوس یو کار کې د دې ټولې صوبې او پاکستان لیول زمکی دي دا قیمت لګي. مثلا په 400 کې زمکا 50,000 روپے مرله سرکاری ریټ دی. نو ته چې مرله خرڅه نو تانه به دومره ټیکس وصولیږي. خدای دیو کی کتا په 10 روپے مرله خرڅه کړي ټیکس به د 50,000 روپے ورکړي. په دې لا مونږ دا ګوښتو قوم پوه نه دی. هر عادت تا د هلاکت او د تباہی جوړي. دا موټر وې چې کومه جوړه ده
پیښور نه پنډای پورې او پنډای نه لاهور پورې د دې موټروي تصور د پاکستان د لپاره مفید نه و. تصور کربونه روپای په ولګي دي. او हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. माला خود خاور تیلو دیوانه ملاویږي او د پیر صاحب کور وای چراغان جوړ شي. کربونه دا سکیمونه استاد علالولو د پاره جوړي. نو خبره مې دا ده چې منډیټ ټکه دا د غرور ټکه دی. دغه منډیټ به وي او والله عالم بالصواب چې د دا انجام بسي. نو زما عزیزانو دا غرور ذات صرف یو د خدای ذات دی. بل څوک شته په دې کائنات کې چې د خدای په مخ کې وایي چې زه شیطان ته یو پیر ویلی اوس خو یو د پیرانو میرانو پسې ډېر ګرځئ ما خدای او قرآن ته وګورئ. پیر درته اصلي وښیم نیخ نیخ اوس په لوی غم دا قوم اخته دی. څه زمونږ د لاسه دا راتلونکي جمعه خو په روژه کې راځي که نه په دې به قضا عمري کی. نو ملیانو صاحب یو هڼ جوړ کړی هڼ دی او دون دی او هڼ دی او دون دی قضا عمري دی اسلام دی او پلانې دی. مولا به داسې ځان باندې هیبت راولي ته به وایې چې جوړ زه کافر شوم څه چل را باندې داسې هیبت به په ځان راولي چې دا ما جوړې کافر شم که څه بلا شم. هارون په خدای قسم پیغمبر ویلې صحابه ته ما تاسو ته یو ټکی کړی چې خبره ټوله د زړه ده که د بل ځای ده د زړه ده. صحابه ته ویلې چې یو داسې سړی درته وښیم چې نه مونځ کړی نه روژه نیولي نه حج کړی نه زکات ورکړی ټول عمر د خدای او د رسول دشمن پاتې شوی او جنت ته لاړ شي. صحابه وی چې یا رسول الله دا سړی به څنګه ای دا دا به څنګه سړی ویل ښه په یو جنگ کې ولاړ دي جنگ شروع دی یو کافر د کافرو د صف نه رامنډه کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې لاس ورکړو بیعت وکړو او لا اله الا الله محمد رسول الله ویل او توره واغسته او د دې د طرفه په جنگ شو کافرو طرف 15 منټو کې مړ شو. چې مړ شو جنگ چې ختم شو پیغمبر په لاش باندې ولاړ صحابه ته وی ادا سړی دی په 15 منټو کې جنت ته لاړو کنه. د ټول عمر کفریات ورته معاف شو او په 15 منټه کې د پلار پیغمبر په لاس باندې لاس ورکول او د دې مخه کېدل 15 منټو منظم ټول عمر معاملت چا ده د زړه ده. نو یو خود دې مولیانو په دې شور باندې ګوره تیرو زېما دی بدا سے شور جوړ کی چاله ګوره دا شور ډیر جوړي قضا عمري ده که قضا عمري کوم ځای پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي. دا اسلام مونږ ته د باباګانو نه راغلی اسلام بنیاد
کوم مولا چې وایي چې قضا عمري دغه د ملا صاحب زما دړه زور نشته دا فرض منځونه مرانه نشي کېدی او ته کوه اب وایي چې نه ورته نه کنه نشم کولی سم لا ورته ته پوه شوې که بیا دې نه پرېږدي که نه او ته پرې لږ تکړه وې د دغه ګوړګوړونه یې ونیسه او دومره زور والا ورکه چې دا سترګې بقې راوځي ته پوه شوې اصلي دین رسول الله صلی الله علیه وسلم تکمیل کړی دی د دین په 23 کاله کې ټیک شو بیا دا درته یاد دي چې د خلفاء الراشدینو خلافت څو کاله ابو بکر نواله تر حضرت علی پورې څو کاله ماما نو تا ته څه ضرور دی چې دې ګیرې لري سور رنګ ورکړی زړه دې شو سزا خو دې نه وي نه دا کړې دته اوس دومره زړه زور ډېر دی چې په هفته کې به 2 ځله دی ګیره سره کوي او دا ورته پته په دې عمر کې نشته چې د ابوبکر نه تر حضرت علی پورې د خلفاء راشدین حکومت څو کاله چشته څومره 10 کاله ما به پوهوي وایم زم نه اوس 10 کاله یا 15 کاله یا 40 کاله خود خلفاء الراشدین په دور حکومت کې د ابوبکر نواله تر حضرت علی پورې په دې زمانہ کې چې کوم تکمیل د دین شوه دی هغه کمپلیټ دین دی بس 23 کاله زمانہ د پیغمبر او ورپسې 40 کاله زمانہ د خلفاء الراشدینو دی کی چې کوم دین مکمل شوه دی دا دین دی کې بسته وګورئ چې دې زمانہ کې قضا عمري شوه ده د امام ابو حنیفه په زمانہ کې شوه ده د حضرت عمر د امام شافعی په زمانہ کې شوه ده د امام مالک په زمانہ کې شوه ده د امام حنبل په زمانہ کې شوه ده د امام بخاری د امام مسلم امام ترمذی امام ابو داود د دوی په زمانہ کې شوه ده کدی زمانو کې شوی بسرو چې او کوي چې پلانی پیر صاحب کړي نو پلانی پیر صاحب نه خدای دی او نه رسول دی نو ما خبره پوي او چل درته ما وخو چې کچاوي چې را پاس بسم لا ورته وای مولا صاحب دړه زور مې نه نو دی وجنه زما عزیزانو اری خبره ته لغوندي سوچ پکار لغوندي فکر پکار ما یو حدیث وی چې دروجدار سړی د خپل وګمه چې دا هغه خدای ته د مشکو انبرو نه زیات عزیز ده ٹھیک شو اوس دې حدیث کې راز څه دی دې کې راز دا دی چې دا وګمه پیدا شوه د الله پاک د وجه چونکه ما د پاره سحر نه خوراک سکاک پزان بند کړي دي نو ماسپخین مازیګر کې زما وګما چونکه پیدا کړي ده نو دته د مشکو نه زیاته زکات په دې خبره پوه شو دی وجه نه عزیزانو دو خبرې وکړي یو اړه خبره ته لغوندې سوچ کوي خدای درته عقل فکر سمجھ درکړي دوه خبره دا ده چې چیرې داسې ونه وایي چې دا زټکه د دې انجام ډیر خراب تمام پیر اراده دا وکړه چې
نن می شوق دی چې د شیطان نم یو مسله اورم. شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. نو هغه ورته ویل چې پیر صاحب زما مسلې خدا سي دي چې خلک ګمراه شي. نو زه به تا ته څه مسله وکړم؟ نو پیر ورته وی چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الله چې څوک گمراه کی اته پلار کولای نشي او الله چې څوک پلار کی اته گمراه کولای نشي. اصل میں شوق پیدا شو چې نن دې ارامینم یو مسلې واوره. هغه ورته پیر صاحب په خدای مې قسمی چې ستا دا شوق پیدا شو نو زه به تعالی نن ټیک مسله کوم. خپل طبیعت بنکو وی چې وای وی پیر صاحب ته خو پیری خلق د لاسونه صفای په خپو درته پریوزي ډېر لوی قدر او عزت دی کوي. اسنه چې د خلکو په لاسونو صفولو او په خپو پریوتو چرته دا غرور در کې رانشي چې ځان ته وایي چې زه دغه چې میجارټي سره خو سړی کې غرور راځي کنه راځي. دا غرور در کې رانشي چې ځان ته وایي چې زه او پیر صاحب که کله دی وویل ځان ته چې زه نو داسې بشي لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې کچری دی وویل چې زه نو داسې بشي لکه چې زه. ما خدای له ډېرې خوارۍ کړې وې خو یو ټکی مې زه ووی عمر له تباه شم. نو پیر صاحب کدی زه ووی نو تبم زما په شان شي. نو عزیزانو چې ګوره چرې دا ونه وایي چې زه غرق بشئ تباه بشئ. هر گناه به په قیامت کې معاف شي. ارا زنا شراب غلا ډاکا وغیرہ وغیرہ خدای به ولا سوجي جوړي کیو معاف. یو مولا ماته وی چې تا په تقریر کې چرته مې ویلي خدای خبر ده ډاکا به څنګه معاف شي. دا څه دغه غوندم شو. ما به خبره وره په برو بزن کېږه ما خدای چې د چا ناراضي شي نو خدای پردی حق نشي معاف کولی. نو داسې چل به وکړي چې چا حق تاوالی دی که نه خبر وغواړي چې راشه دا جنت کې دا پلانی ځای دی دا تاله در کوم خو دې سړي ته معافي وکړه. ما په خبره پوهېږي دې سړي ته معافي دی چې جنت کې ځای ته وګورو نو جنت ځای به څنګه وي؟ د ملغلرې یو کمره به یو 15 میله بیا پلنوالی دا ځای در کوم خو دې سړي ته معافي وایي به یا الله ما معاف کړی دی خو ماله دا ځای راکړه په دې چل به ورته معافي وکړي. زما په خبره پوهېږي الله چې کوي غور څه کولی شي که نه شي کولی. یو ټکی دی چې هغه به خدای بالکل نه معاف کوي چې ځان ته وایي چې زه نو الله دې مساتی د زنه دا ډېر خطرناک دی. چرې پایشي غرور نه که په دین کې مصلی دی الوزي نو هم چې ځان ته زو نه وي او که په دنیا کې دی جازون الوزي نو هم چې ځان ته نه وي چې زه او کدا ټوله دنیا در پسې هم چې ځان ته نه وي چې ګوره زه